سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د دې ولایت سوداګرو سره د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د دوی او سوداګریزو چارو د امنیت د تامین او همداراز په بانکي برخو کې به ورته د سهولتونو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي. یا د لیدنه چې د لیندۍ په 13مه په ولایت مقام کې جوړه شوې وه، په کې د ننګرهار والي سربیره امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي، د ملي امنیت مرستیال جنرال عبدالجلیل نورستاني، د ګمرک رئیس الهام الدین مظهر، حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی، په دې ولایت کې د افغانستان بانک رئیس احمدزي توحیدیار، سوداګرو او یو شمیر نورو ګډون کړی. د سوداګرۍ خونی مشر ګل مراد عرب د سوداګرو له لوري د فزیکي پیسو انتقال ستونزې د حل په موخه په زوړ ګمرک سیمه کې د فرعي څانګې د پرانیستلو او د دوی او سوداګریزو چارو د خوندیتوب په موخه د امنیتي تدابیرو د نیولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. دوی زیاته کړه که یاده څانګه ورته فعاله شي نو د ګمرک پر ځای به خپل مالیات په یاده څانګه کې تحویل کړي او له ګڼ شمیر تهدیدونو او ستونزو څخه به وژغورل شي. سوداګرو همداراز په دې ولایت کې د تورې ښیښو، بې پلیټ او جعلي پلیټ لرونکو موټرو او پر موټر سایکل د 2 کسانو پر ګرځېدو د مخنیوي او غیر مسؤله وسلوالو څخه د وسلو پر راټولولو ټینګار وکړ. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت خوندیتوب او بانکي برخو ترڅنګ به ورته د نورو سهولتونو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي. هغه د افغانستان بانک عمومي ادارې سره د ټلیفون له لارې د خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړه چې د دې ښار په زوړ ګمرک سیمه کې به د یاد بانک ځانګړې څانګه فعاله شي او همداراز ننګرهار والي ډاډ ورکړ چې نورو خصوصي بانکونو سره به هم سوداګرو ته د سهولتونو برابرولو په برخه کې خبرې اترې وکړي. ننګرهار والي وایي سوداګرو ته د هوسا او ډاډمنې زمینې په برابرولو غواړي چې په دې ولایت کې سوداګریزي چارې تر پخوا هر وخت پیاوړې شي.